السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام فارمسي چینل. دوستانو، نن خبره کوو د لیور یا د اینې باره کښې چې څنګه کولی شو لیور یا اینه طاقتور او مضبوطه کړو. دوستانو، که ستاسې اینه کمزورې وي یا مو په اینه کښې ګرمي وي، نو څنګه کولی شئ خپله اینه طاقتور او مضبوطه کړو. دوستانو، که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که نوي دوستان یاست نو سلام فارمسي چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، زما سره هیفامرز شربت موجود دی. دا په هر میډیکل سټور کښې په اسانۍ سره پیدا کیږي. دوستانو، دا د اینې د کمزورۍ لپاره، د اینې د ګرمایش لپاره ډېر بهترین شربت دی. دوستانو، کوم عمر تر 10 کاله پورته وي، 2 کاچوغې سهار 2 ماخستن له خوراک وروسته، او که عمر تر 10 کاله کم وي، بیا 1 کاچوغه سهار او 1 ماخستن له خوراک وروسته. دوستانو، کوم په بدن کښې ګرمي وي، کوم په مثانه کښې ګرمي وي، کوم په اینه کښې ګرمي وي، کوم د اینې کمزوري وي، انشاءالله دا شربت یو څو ورځې استعمال کړئ، ټوله به ختم شي. دوستانو، امید کوم چې دا لنډه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. له ټولو دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ.